بسم الله الرحمن الرحیم. د عادي میډیا او د یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې جوړ به یاست. یخ دی دوستانو او بیا ماشاءالله زه په داسې ښایسته ځای کې ولاړ یم. دا د احمدشاه بابا زیارت دی، ګمبد ده او دا د احمدشاه بابا د خلقې شریفې دا یو کوڅه ده، عمومي کوڅه ده. نو دوستانو یخ هم دی او عادي صاحب هم را سره دی، خپلو ټولو مینوالو ته سلام کوي. نو بس خیر سره انشاءالله تعالی ځو یو کوچنی کلیپ درته جوړ کړو چې په کندهار کې بیا نن دا توپخانه ده، توپخانې بازار ته راغلي یو. مایان والا سره به هم مجلس وکړو، یو کیسې میسې به هم په دغه کړو، یو ګړی به سره وخاندو، پام به په بله کړو. خو عادي میډیا کوم یوټیوب چینل چې دی دوستانو که لایک ورکوئ او که در سره فالو کوئ هغه نو پر تاسې پورې اړه لري. قرار به باندې روان سو چې خیشان څه وایي. یا الله خیر، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خیر، د علي د خیر سره یخ هم دی او ښایسته یخ دی دوستانو. دغه زموږ د توپخانې بازار دی دوستانو. پخوانی زموږ د دریو والا دي، ورته وګوره دریو والا وګوره. دغه چې واده به و، خوشحالي به وه، دغه سپیکران به د خیره په دا ودو کې به دا خلکو وړله او دغسې زموږ دا بل دریه والا دا بل بغل ته دی دوستانو. راځئ 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 دوستانو. پهلوان ته رالو، پهلوان خورا زموږ په کندهار کې او بیا دغه توپخانې بازار په دغه دوکانونو کې دی خورا مشهوره دی. او د ده برشته مایان دي، دغه ورته ګورئ دا تازه مایان دي. واه واه واه. او دغه زموږ پهلوان کاکا ته دردور سه استاد پهلوان کاکا سلام علیکم. کوم بیان په خیر ساده دي که رنګه دي؟ یا ساده دي. خلک ساده ډېر خوښوي که رنګه؟ خلاص ډېر خلک ساده خوښوي. یخ به یو خامخا وا یخ دی. نو ته خو نو تاوده ځای ته ناست یې، ستا به یخ نه کېږي؟ و دا ځای څه تود دی یا زما نو دوی یخ نه کېږي. دغه دوستانو ته مې دا دې ښکاره کړه چې پهلوان ښه بیان کوي. ورته ته راسئ راسي وروره بالا وخت راسي طبیعت مایې پیدا کېږي، ښه خوندور و. دوستانو دا د پهلوان د مایانو دکان دی. ارمان چې دا غوړي نه وای سره ما هم یو ډی پر وهي، خیر خو ځان به ځینې وساتو. زه ملګرو زه داسې ګرځو پر دوستانو باندې. الله مو عزت وکړه، خیر اوسې، قربان اوسم. دوستانو توپخانه ده. د چاو ګیلاسونه څنګه دي؟ دا څه شي دي ځوانه؟ څه شي دي؟ ښایسته ښایسته د چاو ګیلاسونه دي. واه دوستانو دا بیا زموږ تاسو بیا د کندهار هغه ښایسته ګیلاسونه او هغه تکې شنې نامیانې جوژې چای په دا ګیلاسو کې بیا سره کم خوند کوي او ګډوې ورسره دي، جیکونه ورسره دي. دا راته ووایه یو روزانه پر پیدا کېږي؟ و بس ښه ده. زه په خپله د حجرې طالب یم. د پنجشنبې و جمعې دغه خرڅومه، د پنجشنبې د هفتې خرچه په پیدا کېږي. ښه ده. یعنې ته په کوم مسجد کې یې؟ د ډبرو پلو کې حنفیه مدرسه کې یم. ښه هلته په مدرسه کې یې؟ دا باسکل ستا خپل دی؟ دا باسکل زما خپل دی، خو نیمایي پیسې او بل یې ورکړي چې باندې ورکړي مې دي. کتابونه یې در کومه ځای رسولي دي؟ کتابونه مې تر 6مې درجې پورې رسولي دي، خلاص کړي مې دي، اوس 2مه درجه وایي. شابوس بس الله دې تا ته خیر درکړي. بس په دغه باندې چې ته کومې دغه پیسې پیدا کوې دوستانو دی او دا د خپل د یوې هفتې څخه تر بلې هفتې پورې که د کتاب ته ضرورت سو او که خپل د خوراکي شیان و نو دغه دپاره دی خواري کاږي. شابوس دې در باندې د مور شیدې دې سره د خدای په امان. یا الله خیر، بسم الله الرحمن الرحیم. دغه دي دوستانو دلته وګورئ دا زموږ د کندهار دریې دي. اوس زه کومه دریا درته راواخلم، دریې ګرد دلته راڅخه دغه دي. دغه دي دوستانو
اوهو لا 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 بدا بدا. دغه زموږ د توپخانې بازار پخواني دوکانونه دي او په دغه دوکانو کې خو نو یخ دی ژمی دی دوستانو بخاریانې جوړېدلې ده د اور دپاره. بابا ته به ورسو. یا الله خیر بابا سلام علیکم. سلام علیکم. الله دې راوله څنګه یې ښه یې بخیر یې څنګه په دا یخ راوتلی یې په دا یخ څه کوې وایم په دا یخ څه کوې چې داسې راوتلی یې نو خواري کاږې رښتیا ووایم زه خپله داسې لکه دا نور سرمایه نه لرم شی نه لرم نو د لاس مزدوري دي بالا اخته یو څه شي جوړوې بخارۍ جوړوې پینهکاري دوستانو بابا ما په خیال د غوږو د خاص دروند دی دا نور څنګه دي کارونه دي څنګه دي کارونه د پخوا په پرتله سم نه دي ښه ګرده خلک مسلمانان سره اوګاره دي هر یو بس بالا خپل شپه تېر کوو ښه یخ څنګه دی کاکا یخ څنګه دی یخ یخ نو بس بالا 40 درجو ته به رسېدلي ښه ځه الله دې خیر کړي الله دې خیر کړي خامخا دغونه یخ شته دوستانو بیا هم شاب و شاپرین پر بابا باندې پر دا سپینه ژره باندې دا د دی راوځي دا یخ دی اټکل د واورې هم سوی دی او دی بیا هم دا د ناست دی خواري کاږي وایي سرمایه نوره نه لرم ځکه چې وایي یو 15 روپۍ الله دې خپلو بچیانو ته پیدا کړم. نو دوستانو دغسې به یو کاکا درته معرفي کوو زموږ د ښار دا توپخانه ده توپخانې ته راغلي یو اجي صاحب هم د خیره پیدا کول ته خو کیمره یې وه دغه ته انوس جان ته ور تسلیم کړله خو د دغه بابا په خبرو سره دوستانو د چا پر چم باندې ول په دغه نه درته وایم دا ښه په مینه محبت درته وایم ګورئ زما یوه خبره تاسې واورئ تاسې دغه عادي میډیا دغه چینل خو در سره سبسکرایب کوي در سره شیر یې کوي در سره لایک یې کوي او در سره فالو یې کوي نو کاکا دغه کوچنیان چې دغه یخ ته ګرځي دوی ته څه وایې دوی ځان پټ کړي که یا کوچنیان باید ځان پټ کړي ولې چې کوچنیان ځان پټ نه کړي خو ګرده غم و جمع پر مور و پلار دی نو د اوس دا بیکاري و دا دغه و دا دواوې و صاحب من چې ډاکټر ته ودرېږي خو نو هغه دی پوهېږي دغه زموږ ستاسو دوستان دي په خارج کې دي دا ستا همزولي دي هغه مشرانو ته څه وایه دلته خو نو هلته خو نو ډېر یخ دی دلته خو نو وخت یخ هلته خو ډېر یخ دی سر و کال یخ دی هغو ته څه پیغام لري چې ځان تود وساتئ که یا هغو دغه وایو چې بالا خپل د یخ سره طاقت کوئ اوس نو تا دلته راسئ توپخانې ته چې ښه بخارۍ جوړې کړم چې تاوده مو کړم ولې دلته داسې وسایل هم نشته که ستا د هر یوه وس کار نه کوي بس نو سلام ورته وکړه دوستانو ته دې میډیا ده دوستانو دا د جمعې مبارکه ورځ ده دغه ګوله ډوډۍ پاته ده او دغه یو محترم تک سور ماهی پاته دی وایي زړه مې چشتې په ماهی په دریاب کې نه او غمخور یې نشته چې دغه یو دانه وخوري او حاجي صاحب دا څه کوې دا څه کوې وایه دا څونه غټ غټ مایان دي دا مې اوس داسې ټینګ دلته دا دې اوس ټینګ کوي په دا ډبرو کې دا څونه ډبرې دي دا خو ګرده غمیان دي دا ګرده سره غمیان دي دا ګرده مایان دي مایان دي ټوله مایان دي داسې ښه غټ غټ مایان دي داسې وطني مایان دي دا ښه ته راځه چې ورسو دغه جناغه ماما ته ورسو سلام علیکم خدای مو راوله څنګه یاست لږ لار راکړه جناغه ماما زه د بوټو سره در راوړم السلام علیکم جوړ سلامت سیات ښه دی ته ښه بخیر و شکر دی جناغه ماما دا څنګه مایان دي دا څونه وختي دي بیا خلاص کړي د یخ دی جمعې ورځ ده د جمعې ورځ د خلک محترمین د مایانو دپاره په شوق راوتلي دي او غواړي چې ښه ښایسته مایان سره وخوري او خپل بورشته او زموږ ته زکندار ځوانان چې بیا دي هغه بیا ټوله د مایانو شوقیان دي چې ښه مایان باخصي ماشاءالله دا دی تو ګوره دا مایان تو ګوره دا چې په مزه افغان صاحب مبارکه څنګه دی جناغه ماما کارونه څنګه دي د خیر ځوانان راځي مایانو ته که یا او نامې خدای ډېر په شوق سره روان دي او ډېر په خوند په شوق سره ورته پخې داسې بس ورته جوړېدلی یم چې مایان په خوند ورپاخه کړم او دی په خوند وخوري او زما څه هم خوښي اوسي او دی هم داسې خوشحاله اوسي دغه دا زموږ تاسې کوم دوستان چې ستا غږ اوري دوی ته مو وایه ورته جمعې ورځ راسئ د جناغه دوکان ته ښه نامیان مایان وخورئ هغه دی ماشاءالله ته خوند ګوره افغان صاحب چې زما روژه ده که نه اوس ما به ستې خوند کتی ته اوس دا ستا د غوړو خوند وګورم چې دا غوړي دي څنګه ما افغان صاحب واه غوړي دي هغه نامیان غوړي دي دا پنبه دانه والا غوړي دي دا ډېر خوندور غوړي دي او ډېر یعنې پنبه دانه څه معنا ده مایان پاسته راولي که څنګه یا پنبه دانه غوړي دي چې زموږ توس د نباته څه
زموږ تاسې خپل تولید دی خپل تولید مو خپل وطني او ډېر خوندور غوړي دي نه پاکستاني یعنې ژوند سم دی برابر دی الله دې خیر درکړي جناغه ماما موږ زو دغسې یخ دی دا دوستانو ته مایز د خپل د توپخانې بازار وښکاره کوو د ځوانانو ښکاره کوو دغه کاروبار وښکاره کوو بېشکه زه ولاړو جناغه ماما د خدای په امان یا الله خیر توپخانه ده مهماني دې بس قربان سم دغه مایان نه کې سم پخوه جنې وبېرېدلم دا اوس سره کم ماهی دی وایي تر ته وګوره هله وایي داسې خټه شیدې به تس نه یې لیدلي وایي خوله مې خطا وته ما چې دغه دې شیدې دي خو دا چې کې دا درته ودرېږه دا د غوڅ چم وکړو په دې خو به نو ورځه نه ماتېږي یا په دې ورځه نه ماتېږي یا بیا یې وکړو څونه بیا نه خورم دلته راسې دا شلومبې دي دوستانو دغه شلومبې دي هغه شلومبې دي ورته وګوره زموږ د کندهار دا ښایسته دا خټه شلومبې او دوستانو دلته وګورئ دغه ځای ګوبۍ محترم ګوبۍ او دا زموږ سرکه اچار کندهاري سرکه ده د دې څخه هم خوند واخلي درځه لکه واوره را باندې ونسي خلک وایي واوره اټکل سوی دی واوره اټکل سوی دی نو ځان به ورسو یا واوره دلته نه کېږي هغه واوره په ولسوالۍ کې سوی دی او یخ پر موږ باندې یخ پر موږ باندې دی یخ پر موږ باندې دی او واوره په ولسوالۍ کې سوی او دلته زموږ یو بل ځوان و دوستانو دغه ته هم رالو ته راسه نوس جانه دا د بستیانې وګوره دغه بستیانې شی وګوره د هاخوا څخه ګرده دوستانو ته ښکاره کړه دوس ولې دوکانداره که لاس راکړه لاس راکړه ستړی مه سې څنګه یې ښه یې بخیر یې جوړه روغ یې سیات ښه دی تا ویله چې دلته موږ ته ډېرو خلکو وویله ول دوی د خپل د کندهار تولید دی دا بستیانې جوړوي دغه د کوچنیانو د غټانو دغه بستیانې جوړوي و د کوچنیانو سې نیولې د غټانو د سفر د هر کم بستې شاو. مکتبو ده د کمپیوټرانو دپاره نو دوستانو دا زموږ ورور دا دی زموږ خپل کندهار تولید په دې خو بیا بیخي موږ باید خوشحاله سو ځکه چې د خپل کندهار تولید دی کور دې ودان کښېنه ډوډۍ وخوره موږ د ډوډۍ وایستلې الله دې عزت وکړه بس داسې زو ګرځو پاپک والا ورته وګوره بسم الله نانې واګانې ته ورته وګوره پاپک یې رانیولي دي او دکان ته وګورئ پر باسکله نه ځې سلام علیکم ته راسه کاکا خدای دې راوله جوړ روغ بخیر سلامت یخ دې سوی و واده کاکا یخ دې سوی دی الله یخ ژمی دی او تا بیا چې شی پیدا کړی دی څه درته ووایم واده والله داسې دغه شی مې پیدا کړی اوس بیخي دغه کیمرې والا نه وای راپسې زوم ستا سره په دغه شي کې برخه مې اخیستله خو راسه او ورسره دوستانو دغه بخارۍ ته ضرورت دغسې بخارۍ ته ضرورت وګوره واده مزه وکړله واده دغه زموږ تاسې دغه سپین ږیري یا د کوچنیان دغه ګوره په دا یخ کې دغسې لس غوږونه ګرځي دوی ته ته څه وایې دوی ته وایم چې مور و پلار یې باید هر شی ورکړي پټې کړي خوږونه ورته تاوده کړي پښې ورته تودې کړي په صندلۍ کې کښېنوي بخارۍ ته یې کښېنوي صندلیانې اوس شته اوسته ډېرې دي د پخوا رواج اوس لاسته ښه دغه حاجي کاکا دغه پخوا به نو دغه ستاسو د وخت خلک به ښه دوی به نو پر دا صندلي باندې به یې وروره ښه شیدې غوړي به وه شیدې غوړي به وه کورته غوړي به وه وسکي به وې شوروا به وه کشمش به وه وسکي دا به ټوله شیان وه نو جانانه څنګه ښه خوند به یو ځل بله مزهداره وه کاکا داسې خبرې درته کوي د وسکي نوم در اوسه تاسې اورېدلی و دا زموږ تاسې د کندهار هغه پخواني وسکي به وي هغه اوسنۍ هغه ټنډیانې څه رقم خوند به کوي بل رقم لکه لس وارې چې وخورې یوه دانه دغسې مزه بیا کولی او دوی خو بیا داسې دي ګوره په دا خارج کې چې دي دغه ډېرو دوستانو موږ ته ویلي دي چې دا زموږ ستاسې وڅکي نه دي دا ټول وڅکي خو د ډاکټر پر ځای باندې ورکوي دغه د مریض ته د دوا پر ځای ورکوي یوه دانه او زموږ تاسو نو په لپو موږ هغې خو په لپو دي خوشحاله اوسئ ځان دغسې تود ساته دوستانو ټوله دغسې ځان تود ساتئ راځئ چې زه داسې ګرځو ارګ ته ځو موږ به داسې ارګ ته ولاړ شو دغه زموږ حاجي کاکا دی ته ورته وګوره آصف جان دغه ورته ګوره مایان ماشاءالله دوستانو جمعه مبارکه ده وروره ځوانان راځي یخ دی مایان خوري او کاکا لوړ ورته ناست هلته ورته پخوي وه د مور شیدې وښکاره یې که دغه مایان دورې پسې راسه دا نور کاکا دي دا انډیوالان وښکاره که چې خوري دا تاوده خدای مو راوله چې تاسو دلته راغلي یاست بولدک ته راغلي یاست وروره بولدک راغلي الله دې راولي خوشحاله اوسئ بس خوشحاله اوسئ دغه یو لک چې نه دی در سره دغه د مورې بانک لک څه سره نشته د مورې بانک وایي زه د بولدک نه یم راغلی هغه وایي زه د دغه څه باغ پل سره راغلی یم راځئ دوستان د توپخانې د بازار ښایسته نن وایي او ښې دا برشته تودې ته ورته وګوره ماشاءالله دغه ډوډۍ به په ډېر څه نه کې پیدا دغه زموږ استادان دي دا تازه ته ورته وګوره هغه مشر ناست دی ډوډۍ پخوي ښه ډوډۍ ده ماشاءالله خدای دې پر لاس نور هم برکت کښېږدي
چې ډېر ښه برشته ډوډۍ پخوي هلکه ښه شه راځه درځه بس میده بس مجلس زه سره کوم هغه چې هم څوک نه یې نو بیا چې مرکه کوي نور دغه مین کرکټر دی نور دی وروره کرکټر مې ویل دا ټکټر دې چاته وویل کرکټر مې ویل ټکټر مې نه دی ویل یعنې پروډیوسر ګوره دغه د اکشني سره مرکه وکړه او نانۍ دې الله راولي نانۍ څو دانې هګۍ د ورځې خرڅوې څو دانې هګۍ خرڅوې خبرې وکړه زوی دېرش دانې دانه په څو ورکوې په لسې شابوش دوستانو دا دې ورته وګوره کوچنی ماشوم دی دا د خپلو کوچنیانو دپاره ته ورته وګوره دا دې ګرځي په دا یخ دغه یوه هګۍ خرڅوي په لسې باندې او د خپل کور دپاره دی دا دې الله له نفقه پیدا کوي ځه قربان دې سم الله دې باچا که ژوندی اوسې دا چې ده پیریني ده پیریني ده د کوم ولایت یې قربانه د ننګرهار خاص د ننګرهار خاص د ننګرهار دغه کې سبزي ماله ته زده کړې دي او نه دلته مې زده دلې په کندهار کې اوس په کندهار کې یې او څنګه د خواري دي څنګه ده ښه ده شکر یو دی شی پیدا کېږي او 100-200 پیدا زه کېږي شکر دی وروره چې بس دغه دوکانداري اخته او افغان صاحب دوستانو دا ورور زموږ د خاص د ننګرهار څخه راغلی دی او د ده دغه پیرنیانې چې دي دوستانو زه بیا تاسو ته د نږدې څخه د ښکاره کړم دلته وګوره پر دا باندې حاجي صاحب ګوره دا جوز پر راولېدلي دي جوز بادام دا شان هو مصرف هم ډېر پکې دغه یو دغه په څو ورکوې دا بلګۍ دا په 10 روپیه پیاله دغه په 60 روپیه پیاله او پیک ښه نو څنګه دی د کندهار د خلکو سره خو به څه مشکل جل ناراضه سوي خو به نه خوشحاله یې په کندهار کې خوشحاله چې دې هم راوسې نه بچي مې هلته دې مسافر یې الله ته مسافر او دغه ځوانانو مسافر دي دې مسافرو ته یو شی وایه که نه وایه یو بیت میت ورته وایه یو ټوکه ټکاله ورته کوي څه شي ورته وایه خاطره ووایه دوستانو دی د ننګرهار مسافر دی او په کندهار کې مو دا دې ټینګ کړي د خیره اوس به ستاسو لپاره یو څه وایي خواري خو تاسو وینئ او ښه ځوانان دي ماشاءالله د ننګرهار ډېر ښه خلک دي هلته موږ ښکلي موږ ته ډېر عزت راکړی دی مېلمه نوازه دي الله دې دوی ته بس عزت ورکړي ورور څه شي وایه اوس یو دانه شنامې والا نشم خاطره وایه مسافر خواره ده او د لکه دا اوس دی باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه واه مسافري سخته خواري ده او باران به اوري څوک په ځای دا خو دې زما دا وویل زه خوشحاله اوسې الله دې عزت وکړه دوستانو زموږ ځوانان دي د ننګرهار دي دلته وګوره دا زموږ کندهار دا د دوستانو د امام باریه چوک دی او دغه زموږ د کندهار کلچه بازان دي کلچه بازان نه کلچه پروشان کلچه بازان دا کلچې چې پخي او په خوند یې پخي او دوستانو دغه ته وګورئ ځئ ته خو نارې مه وله کاږې لګئ د مور در مخه ځغلې ته خو صبر وکړه چې دا دوستان یې راوښي دوستانو دا مالوده ده مالوده خو نو تاسو ته معلومیږي چې په کم ځای کې کاریږي او څه وخت خوړل کېږي دا زموږ ته ورته وګوره ماشاءالله دا کجوران دي دوستانو هغه کیکان دي دا غټ کیک دی او دغه نه پوهېږم چې دغه سوړسک دی او که بل شی دی دا زموږ پخوانۍ کلچې دي دوستانو ته راځه چې استاذ ته یې ورسو السلام علیکم استاذ جوړ په خیر سلامت سیات چې ښه دي ته ښه یې په خیر یې څنګه دي کارونه مو څنګه دي ښه دی شکر کمې کلچې تاسو دلته خرڅوئ لږ دا دغه داسې کې زه ستا اواز واورم پورویي خطایي او دغه شکرې ښه هغه زموږ هغه پخوانی هغه سوړسک هم پخوئ هغه کومه دی هغه جواري لاندې پروت دی هغه لاندې دی د جوارو هغه ژړ وه ښه هغه د جوارو څه پخېږي څنګه دي کارونه مو څنګه دي شکر ښه دی خلک کلچې وشی وړي دا د واده کیکان هم تاسو جوړوئ که یا هغه نه جوړوئ هغه بیکري والا جوړوي بیکري والا یې جوړوي خوشحاله خو به یاست د ژمي سره څنګه یې شکر یخ څنګه دی چیرېږي یخ ښه دی هو چیرېږي بالا خدای الله پاک پرزوینې دي وروره چې هر څه یې بس موږ به شکر پر کاږو مننه کور ودان زه دوستانو داسې به پسر ووځو ادې مو وروره او ماشاءالله دوستانو دلته وګورئ ماشاءالله تودې دي که سړي دي اوهو دا تکه سره روغانۍ او دا نامیانې یخ کې یو ګیلاس شیدې درته پرتي څونه ښه خوند کوي دا کیکان دي دوستانو کومه دی د دې استاز دا دی استاز دا دی استاد السلام علیکم علیکم حاجي صاحب جوړ ورور په خیر سیادت ښه دي ته ښه په خیر اول دا راته وایه چې دا مالوده څنګه جوړوي دا مالوده حاجي صاحب پخوا داسې و چې په کور کې جوړول اوس داسې دی چې فضا سره اسانه سوي دي نه دی نو اوس په دوکانو کې سره جوړیږي
او داسې کاروبار هم یو څه کمزوري دي خلک دغسې مثال بیکاره یي نو جوړوي د دا خاطر خلک یې درڅه وړي و جي صاحب و دا ښایسته مثال چې جوړ کې هر خلک ګراکان خوښوي نه دی سم شی مثال ایل پر کار کې ښایسته شی جوړېږي ایل وراچوي بل څه شي وراچوي ایل دی مثال داسې وخت راځي مثال ګراکان راکوي مثال آګې اچو مثال په مغز کې شیجې سره ګډېږي و په خمیر کې ګډېږي بیا چې پخې شي مثال بیا ورسره ګډوو بلې و جي صاحب که دغه راته استاد محترمه دغه پالوده ده مالوده ده که پالوده ما ته پالوده سوله چنګالي ورته وایي مالېده سالټ د چیش لپاره خلک وړي دا حاجي صاحب د سفر په میاشت کې عام خلک وړي او په واده کې حاجي صاحب محترم مثال چې واده اینا مصب نه دی او اینا مصب و شوی عروسی اینا مصب چې مثال ما واده به څه خو ان شاء الله توکل په خدای ما واده چې شز وانان ارمان لرو ان شاء الله توکل په خدای نور ژوند زندگی په خیر ده الله دې عزت وکړي شینه پیاله چای قربان دې ملګرو دا ورته وګورئ دا روغاني دي دا روغاني دي دا بیا شنی روغاني دي دا استاد دې پخې ښه خوندورې روغاني دلته ورته وګوره تازه روغاني داسې نه چې اوس بیا وروره خوله مو اوبه ورته وکړي غوړي فرمانه لري نه اوله غوړي اچو مثال اول غوړي روسي ورته وایي ښایسته غوړي روسي غوړي بلې و تاسو دې ته اوبه نه وراچوئ اچو غوړي مو وراچوئ بلې و جسا یعنی په غوړو کې اوبه په اوبو کې غوړي په غوړو کې اوبه بیا د خیره بیا کوشش جوړېږي اوبه بوره سره ګډېږي چې شکر جوړېږي هغه بیا روغني سره ګډېږي مثال ښایسته شی جوړېږي یعنی شکر والا یې نسو خوړلی یا خوړلی سي خو مقصد کم باید استفاده کړي ښه کم هلکه ستا شکر ده ته پام کوه چې دا یا نه خورم نه دلته دا ځوانانو ورم بل کړی دي لاسونه به هم تاوده کړو او دغه شان به اوهو هګۍ سلام علیکم ستړي مسئ ښه یاست بخیر صحت مو ښه دی دا مو څه شي دا اشپزي تودوئ یا دا ورمو ډوډۍ ګرموي ډوډۍ ګرموي ډوډۍ مو میده کړې ده څنګه دی یخ څنګه دی اور خورا ده ښه دی نامیجې توده و ځان تودوئ و د خیره دا اور کله لګېږي دا څنګه دود دا اوس بند شو د ګوره دا خو نو موږ یې ولیدلو باره اور هم بند شو بس نو ځوانان دي پر راټول دا دې زموږ شهر دی وروره په شهر کې به دغسې ځوانان سره راټولېږي بیا داسې یو ځای سره کښېني اور بلکې د خیره سره ولګېدی د خیره هله ولګېدی د خیره نه ولګېدی د هغه دود سره دغه کړی دی دوستانو دلته راغله اوس بېرته بیا هم پر دغه چوک کې دا د امامبارې او دغه زموږ د کندهار د هغه غریبو خلکو دپاره دي چې هغه بېوسه دي هغه نوي شیانو ضرورت نه لري یعنې وس توان نه لري بیا نو د خپلو کوچنیانو دپاره دغه موزې او دغه زموږ بوټونه دي دوستانو په دې کې کواړي بوټونه دي په دې کې داسې بوټونه پیدا کېږي یعنې چې تاسې په ډېرو پیسو رانیسئ په هغه دوکان کې نه دي هندارې والا دوکانونه در هغه به دا ډېر لسچنده ښیي او دغه زما وراره کوم دلته ناست دی په کار اخته دی یو ګړی به مصروفه کو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښه څنګه بخیر خیریت بیدار جوړ روغه شه بخیر څنګه دي کارونه دي څنګه دي ورور کارونه به شکر دې ښه دي گزاره کوي و یا اخته شکر دې بس کوم ځای څخه راوړی ده دا خو راځي د خارج څخه کراچي ته د کراچي څخه بیا د راځي د خیج او پر هغه د کراچي پر سمندرګاه باندې راځي نورګر خارجي امریکایي او جرمني او بلا دغه ملکو سره راځي البته بیا راځي دبي ته د دبي سره بیا راځي انتقالیږي دغه د کراچي سره بیا د لیا راځي کندهار افغانستان ته راځي و بیا د لیا دلته ما وختي یو خبره وکړله مال په دغه تراک دغه بوټ مال په دې کې داسې بوټونه شته چې هغه نوي بوټونه دي د هغو لسچنده نامیان یې ښه کلک بوټونه خارجي بوټونه دغسې دي و دا نامي بوټونه خلک په کلکوالي خوښوي دقیقې یې چې نه وایي د خټو د اوبو د دې شي سبات نه وړي دغه نه وړي په دغه باندې خلک خوښوي دقیقې خلک درته راځي درڅه وړي و ډېر ارزانه ورکوي که ډېرې پر ګټې یا به ګټه خو نه د نامي ده داسې ګټه ده چې ونې چې هغه دغه خبره که درته امه چې ګرده یې ګټه ده کونګر ده تاوان دی مسید دا نه یو قیامت راځي یو په ارزانه بیه خرڅېږي یو په ګرانه بیه خرڅېږي هر شی چې دی رقم دغه لري باران څنګه دی باران یخ ژمی باران شکر دی ښه باران دی کندهار کې د څه وخت باران شروع شوی دی د پرون وړمې ورځې راځي باران شروع شوی د لات وړمې ورځې د شپې چې هغه پر شل 19 بالا 3 بجې پر کښېنستلې چې کښنې جلۍ و جلۍ دا کښنې جلۍ بیا دغه چې لا د نقل نه خود باران هغه رقم باران و دغه و
باران چې دا د درننه پورې الله دې د خیر بارانونه د خیر بارانونه د حاصلاتو ډکه بارانونه وکړي خدای الله دې زموږ ستاسو په هېواد کې آبادي راولي آبادي راولي خدای دې د اوبو سینه راولي خدای دې د اورو د خیږ وایي مځکې اوبه لاندې روان دي لاندې نو چې بارانونه نه وي دغه نه وي مځکه به خود اوبه لاندې ده خدای دې د خیر بارانونه وکړي الله دې ښه د خیر رحمتونه د حاصلاتو ډک وکړي وامین وامین نو دوستانو د پهلوان ورور خبره الله پاک دې بس د خیر بارانونه وکړي ځکه چې څونه د لیس ښار داخل ښار ورته ضرورت لري او د هغسې بیا زموږ پر اطرافو باندې زموږ هغه ورونه بزګران ورونه چې هغو څوک مالداري لري څوک باغونه لري څوک جایدادونه لري مګر د دغه اوبو د لاسه څخه وچ دي زه هم چې د خیر باران وسي د خیره ټول به آباد وي ټول به خوشحاله وي نو د باران چې دی د انس و د جنس ګټه ده د هر چا داسې نه چې بیا یا د بزګر یا د ښاري یا د دغه یعنې چې اوس په صحراو کې حاصلات نه وي دغه نه ښار چلېږي په صحرا باندې چې اوس باران نه وي دغه نه هغه د مشکلاتو سره مخامخ که اوبه راکاږي په تیلو یې راکاږي د خکېږي نو خو برته د دا ښار ته راځي ښه یوه خبره درته وکړم پهلوان وروره بانډار دې ډېر خوږ دی دغه راته ووایه چې دغه څو ورځې در مخه چې باران نه و بوټونه یو څه خرڅېدل او که اوس دا باران چې څو یو څه خرڅېږي بوټونه خو نه دی چې دغه د ژمې دغه اول چې منی را داخل شي دغسې یخې دغه یې باران بوټونه ښه خرڅېږي هر سړی او اوس نو داسې خلکو ځانونه پوره کړ بالا شکر دی اوس هم دغه خبره ده یو څو دسلاب دې کړی دی و شکر دی الحمدلله څو دسلاب دې کړی دی شپږ اووه اته جوړې مې خرڅ کړي ښه ورته هغه شپږ اووه جوړو ته حساب وکړه څو زکات یې کېږي هغه راکړه ما هغه به تا ته ګټه انشاءالله درکړم د خیره که خدای کول چې روژه راشي یا دغه د بوټول دا بیا روژه و د دې سره څه نه دې وویله چې دغه د واخه دغه ټوکران یې واخه ټوله که ور به بل کړه کومه د ټوکران خو نه چېر در کوم بوټ در کوم ټوکران نه در کوم کور دې ودان الله دې عزت وکړه بس دا زموږ دوستانو ته یو سلام وکړه ګور د هېوادوال ته مې ټول ته سلامونه نیکې هیلې د خدای پاک دې د خیر بارانونه وکړي الله دې پر ټوله وطن باندې دا بارانونه د خیر کړي الله دې پر ټوله اسلام باندې د خدای په امان قربان الله دې عزت وکړه ادي ازما غوټه دې څه کړله درځه بسم الله الرحمن الرحیم یا الله خیر دغه دوستانو د پهلوان دکانداري دې ورته بیا ګورئ موسم هم نه کې سره یخ دی یخ دی ښه یخ خدای دې وکړي چې دغه زموږ تاسې دوستانو دغه د عادي میډیا چینل څخه دغه پروګرام څخه خوند اخیستی ځکه چې دا نن د جمعې مبارکې ورځ هم وه او اټکل هم سوی د باران ما او تا هم په پټوانو کې ځان پټ کړي ته خو لا نه یې ته خو لا پروا نه کړي د ځانه دې سپین ږیري جوړ کړي د شي په کیسه کې نه څوک سپین ږیری دی حاجي صاحب دغه نه دي دا پیژنې که نه پیژنې دا خو نو محترم کډو دا زموږ ستاسې هغه پخواني ژړ کډوان دي کیدای شي ډېر ځوانانو یعنې ځوانانو ته خو نو نه معلومېږي هغه زموږ مشران چې کم دي هغو مشرانو ته بیا دغه ټوله معلومېږي چې دا هم کډو دی هغه د چا په خبره باندې چې ول 40 شپې په ناز کې ثنا وایي دا ښایسته کډو دی دا کراماتي کډو دی نو بس دغه کډوان دي د خیره سره دغه کډوانو مخ ته در ووځو په دا خیمه کې ولاړ صاحب هغه د انسوار چې راسي هغه کډوان هم دغه هغه جلا دي خو داسې به وکړو ښه چې اوس به د خپلو دوستانو څخه په مخه ښه وکړو که یا ځو یو ځای به لا ولاړ سو ځای به لا ولاړ سو زه به لا ستړی سوم ما ګوړی نه په شا کوې راځه په شا مې څه څنګه دې راځه په شا لاسونه دې ښی نه دي زه تا نه سم ودرېږه دا خو نو زموږ ستاسې سرکا صفا د انګورو وطني سرکا او دغه دا چې دی دا د ده نوم هم ما زده کړی دی یو وخت په اعلانو کې ما اورېدلی و عبدالله جان کندهاری حاجي عبدالله جان کندهاری او د ده د لبنیاتو کم شیان چې دي خیر هغه به د ده څه بیا پوښتنې وکړو دا نوم یې څه شي دی د لبنیاتو ورته وګوره ژر ورته وګوره نو راځئ چې ورسو و د ما به دا کاکا نه کې لار راکړي السلام علیکم ستړي مسئ حاجي عبدالله جان کندهاری دوستانو دغه د حاجي صاحب دلته یو زور دمه بل شی پیدا کړي دوستانو دلته وګورئ دوستانو دغه زرکه ده دا زرکه ده دا نو هغه د پخوانیانو خلکو پر چا وایي چې نه دی وایي تعویض کېږي په دوکان باندې عبارت دوکانداري نه وي شی نه وي خیر خیرات دی دا زرکه لکه چې حاجي هغه د هغه دپاره ایښې ده السلام علیکم حاجي هغه وی باداره خدای دې راوله مسافره جوړ په خیر سلامت صحت ښه دی ته ښه یې په خیر جوړ روغ یې په خیر
په کور خیرات دی سفرونه په خیر خیر دی نصیب ته څنګه دی یخونه څنګه دي کومه دی یخ دغه دی وای کومه دی یخ ورته ګوره یخ یا د سپینزرو کېږي یا د کوچنیانو کېږي موږ تاسو ځوانان یخ مو نه کېږي لکه زه اوس سپین ږیری سوم که کوچنی سوم یا سپین ږیری زه خو نو سپین ږیری یم زه څه وکړم نو خامخا داسې دونې درانه شیان یې په ځان اچولي دي کېدای شي سپین ږیری زه خو نو حاجي صاحب په ښار کې ګرځېدلم ستا قربان سم زه دا دی بیا ښاره ولاړ یم کوم ښه ته دا ماته ووایه ته دوره لکه دغه اینوس جانه دا د سرکې ورښکاره کړه دا کمې سرکې دي حاجي هغه هغه لوړه چې نه وینې هغه د سیبو سرکه ده د سیبو وینې دغه د سیبو سرکه ده وینې راځه دا ګره د سیبو کتار د سرکې او سورچیر چې هغه بیا د خرما سرکه ده د خرما سرکه ده د خرما دم شته دا د خرما سرکه ده زه خو بیا دې شیانو کسب یم واجرېدلی د هرې میوې څخه انشاءالله په زور د خدای ښه سرکه جوړه وسم دغه بیا ګرده د کشمش سرکه ده چې اوس دی پوره روان دی دا کشمش دی دا کشمش دی د انګورو ده بیا کومه ده د انګور یې بیا د لانجې سرکه ده لانجې سرکه ده دا بیا انګور سوله ده خیره دا بیا د انګورو سرکه کوم انګور دی دا خو نو د زموږ ستاسې دا چې د ټنډان انګور نه دي دا دغه سرکه ده ښه څو رقمه سرکې حاجي صاحب ته جوړېدل ته په خپل لبنیات کې په خپل لبنیات کې تقریبا دا غړې خو سرکې ډېرې جوړولی سم خو دا غړې اوس اووه رقمه سرکه زه لرم اووه رقمه سرکه دوستانو اووه رقمه سرکه دغه تاسو چې کوم ولیدله شاټونه د حاجي صاحب محترم اووه رقمه سرکه جوړوي دا کومه سرکه وه تا خو یې وار یادونه وکړله کشمش وه خرما وه انګور وه کشته وه توت وه بل څه شي وه سیب وه انځر آفرین نو دوستانو د حاجي هغه وروره ماشاءالله ښه استعداد یې دی دا د څو رقمه سرکه یوازې دی جوړولی شي او مستې دې څنګه دي دغه ته د دوستانو ته ښکاره کړه اچار زموږ تاسو دا کوم اچار اوه ماشاءالله دا کلکې واه کلکې مستې دغه برشته مستې داسې خوند دی په دا یخ کې دغه کلکې مستې چې خو یخ نه کېږي نو یا نه کېږي دغه بیا چش دی دغه چکني ده دا د مستو څخه ورته جوړه بېشکه چش ورا چې نو ګشنیز ور اچو وژو مر اچو مرچک ور اچو مثال خبرې نور داسې مالګه نور شانجه هغه سره دا ودیت ور اچي دغه بل چش دا به سرکه ده وای دا کاچو ور دایس کې شمه بشکستا که ساده وبدي دا خالص سرکه ده وای هغه بل چش دی دا نو بیا دغه زردکه وو دا ګوبۍ وو دا بادرنګ وو اوغه بادرنګ جی بنجان جی دا ګره سره ګډو وژو مرچک مساله د چکنی جی ګشنیز هغه ور ګډو بیا نو دا یعنی که څوک ساده غواړي که څوک رنګینه غواړي کوم چې غواړي هغه رقم ورته یارو چې کوم د دې فرمایش هغه څه ور جوړو هغه څنګه دی ژوند زندگی څنګه د لبنیات کاروبار څنګه دی وروره یخ دی جمع دی سودا کیږي نه کیږي بس شکر دی ډوډۍ ان شاء الله تعالی خدای سره رسیږي چې ډوډۍ ورسره د غلې شي دی دا شکر دی بس شکر دی افغان صاحب ته دا مې کړل دي قدرمنو دوستانو تر ټولو جالب شی مې دلته په دې دکان کې ولیدی د آغا صاحب په دکان کې دا اوس مسترګې پر ورلګېدلې تاسو خو ښه پېژنئ محترم سالم احمد کاکو دی حاجي آغا صاحب دی ورسره هغه دغه پر اصطلاح زمری دی هغه د عکس مشلورې ته نږدې عکس کې دا نه دی سالم احمد کاکو دا د حاجي صاحب زامن دی یا دا سالم احمد کاکو د زما زامن نور دی ښه هغه دا نور دوه دي هغه جلا هغه اوس نه هغه د جې بعد راځي بیا تکشین حاجي صاحب یې دوی دي کې هغه یو ګړی دوستانو د حاجي صاحب خو نو یو بل هنر هم د پټ کړی دی زموږ څخه خو هغه به دی د خپل د وطن په اړه یو ښه ښایسته بیت راته ووایي یو ترنم راته کوي پر دغه ځای به زموږ پروګرام پای ته رسېږي د حاجي عبدالله جان کندهاري په د لبنیاتو په دکان کې ناست یو دغه ځای به زموږ انشاءالله پروګرام پای ته رسېږي حاجي ستا دغسې خوښه ده لږ را دې خواته څه نو دوستانو حاجي عبدالله جان کندهاري چې دی ډېر مشهور دی ځکه چې دی دغه د نوي سړک دا نوی سړک دی نایاول نوی سړک دی په دغه کې د ده د لبنیات دي او ښایسته مستې دا شیان خو ته ستا دي واورېدل چې هر شی ورسره دی او دی خپله د هنر شوق هم ډېر لري نو حاجي صاحب خپلو مسافرو وروڼو ته څه شي وایه تقریبا دا ډېر وخت کې زیات کم دېرش کاله کېږي زه په هنر هم اخته وم د موسیقۍ و د تبلې و د باجې و د رباب او په خپله هنرمند شوقي هم یم ډېرې غزلې مې هم ویلې دي او ډېر مینوال هم لرم یو دا شی به ورته وایم چې په پخوا وختو کې خدای پاک چې وبخښي بویدلا جان ویلي اوس بیا زه درته وایم یو مصري قدر دوستان به خوشحاله کېږي ستاسې اجازه ده دوستانو د حاجي صاحب کندهاري په دغه مصري سره د بویدلا جان مصري درته وایي
په هغه تلو سره ښه بس موږ ته د اجازه راکړئ زه ګران افغان او زما در څنګ ملګری زه فضل حق عادي ستاسو څخه اجازه غواړم هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د کیمرې شاته زموږ کیمرامین چې دی انوس جان تخلص را سیر دی الله دې بس خیر درته ښایسته تخلص صمیمي صاحب نو او سره در حاجي صاحب د ټولو په اجازه د خدای په امان خدا د حاجي صاحب دغه یو بیت را سره واورئ. ستاسې خوښه ده چې درته بیا وایم؟ ښایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه یېرېږې که هر څو یې هېرومه. ښایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه یېرېږې که هر څو یې هېرومه. خصوصا د ارغنداو باغو ولو ته نو بالا موږ ته ولاړو د خدای په امان د خدای په امان.